سلام له خورشید د 1 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. د افغان دولت د کال د نیمایي بودجه نن د ولسي جرګې له لوري رد شوه. د ولسي جرګې د اداري پلاوي په وینا دغه بودجه چې څه باندې 440 میلیارده افغانۍ ده نن په غوڅ اکثریت سره رد شوې ده. د دغې بودجې د سرچینو نه مشخصېدل د 5 نویو واحدونو لپاره د بودجې تخصیص او د توازن نشتون یې د ردېدو لاملونه په ګوته شوي دي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې له تېرې شپې راهیسې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د دغې ولسوالۍ امنیه قمندان وایي طالبان تېره شپه پر 3 کمربندي پوستو باندې برید کړی او اوس هم جګړه روانه ده. ویل کېږي په دې لړ کې تر اوسه 11 طالبان او 4 دولتي سرتیري وژل شوي او 6 طالبان او همداراز 8 دولتي سرتیري هم ټپیان شوي دي. یو امریکایی رپ سندرغاړی اېسپ راکي چې د یو 19 کلن افغان پر وهلو تورن دی تېره ورځ د سویډن په پلازمینه کې یوې محکمې ته حاضر شو. پر نوموړي تور دی چې نږدې یوه میاشت مخکې یې په استکهلم ښار کې یو افغان وهلی او ویل کیږي د یادې محکمې پریکړه بل سبا اعلانیږي. یاد افغان چې د نوم په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویل شوي د $15,000 د غرامت غوښتنه هم کړې ده. سره له دې چې د امریکې ولسمشر له سویډن حکومته غوښتي و چې هغه خوشي کړي، خو سویډن حکومت ویلي چې قانون پر ټولو یو ډول پلی کیږي. د هرات کندهار پر لویه لاره د یوې ماین چاودنې له امله 40 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د سیمه ییزو مسؤلینو په وینا دغه پیښه نن سهار د هرات او فرات ترمنځ شاوس په نامه سیمه کې هغه مهال رامنځته شوې چې یو مسافروړونکی موټر په یو ځای پر ځای شوي ماین ور برابر شو. ویل کېږي په دې پیښه کې 18 نور کسان هم ټپیان شوي دي. له دې سره سم د کندهار په مرکز کې د یوې چاودنې له امله 3 کسان ټپیان شوي دي. د کندهار د امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي دغه پیښه نن سهار نږدې 9 بجې د کندهار ښار د 9مې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې په یوه دیوال کې د ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. د سرچینې په وینا په دې پیښه کې د یادې حوزې یو مامور او 2 پولیسان ټپیان شوي دي. او د غزني په دیاک ولسوالۍ کې د ملي پوځ په یو توغندیز برید کې 8 طالبان ووژل شول. په دې برید کې چې نن سهار وختي د یادې ولسوالۍ په تاسنګ سیمه کې ترسره شوی 15 نور طالبان هم ټپیان شوي دي. د غزني د والي ویان زیاتوي په دې پیښه کې د یادې ډلې یو شمېر وسلې هم له منځه تللي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.